وقل اے نبی اعلانو کا آمنتو چه ما ایمان روڑے بے ما پہر حقت سباندے انزل اللہ چه نازل کڑے دے اللہ من کتاب کم کتاب. نبی اعلان کئی چه ما ایمان روڑے دے اخ کتاب چه اللہ نازل کڑے اگا چی شے دے او تو ایچنا بخاری دے یور بخاری و مسلم چه چک نمانی اگا کافر دے منگا ویو چه چک بخاری و مسلم منی و قرآن نمانی دا کافر دے. اللہ فرمائی وقل خلق تو آیا آمنتو ما ایمان راوڑے دے پیغمبر وہی چی ما ایمان راوڑے بما پاہغت سانزل اللہ چا اللہ نازل کری دے من کتاب کم کتاب چھے دے یعنی قرآن کتب انہیں دیویلی چھ دیر کتابونا چھ تپکی بخاری شامل کے وَأُمِرْتُ مَا تا حکم شوے دے لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ چھ زد عادل حکم ستاسو پمینس کے عادل دے حکم. دلتا اللہ فرمائی فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ تاسو خلقو کے فیصلے ہو کے پاہغ کتاب چھ برنا اللہ نازل کرے دے. بلزے کہ اللہ فرمائی علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب آیت آغا ورکڑے دے داغو خلقو پبارکی چھ چالا قرآن ورکڑے شوے دے یا نور کتابونا یدعونا الی کتاب اللہ آغوی خلقو تا دعوت ورکول کی گی دا اللہ دا کتاب طرف تا لیحکم بینہم دا دے دا پارا چھ فیصلی ہو کی پمین دا تاسو کے دا خلقو مین کے فیصلی ہو کی دا فیصلو کتاب دے. سوک چھ دی قرآن نا علاوہ پا بل کتاب باندے فیصلی کئی قرآن ویلی دی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سوک چھ دا اللہ پا کتاب فیصلہ نہ کئی دا سڑے کافر دے قرآن ورطا کافر وے اور تو ایجز منز قوم مسلمانی. اللہ فرمائی وَأُمِرْتُ مَا تا حکم شوید لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ چیز دے عادل حکم ستاسو میند کے فیصلے دے پا عادل باندے حکم. اور بیا پیغمبر ورطا وی چھ اللہ ربنا اگر دا سے رب دے چکم طرف تا زتاسو بلم زان طرف تا منبلما اللہ ربنا اللہ زماہم رب دے و ربکم استاسوہم رب دے لنا اعمالنا زمان دا پارا زمانگ عملون دی ولکم اعمالکم استاسو دا پارا استاسو عملون دی لا حجت بیننا و بینکم نشتا بحث ضرورت زمانگا استاسو پمینس کی لا حجت بیننا و بینکم ایک ضرورت نشتا دا مناظرو ہچ بحث نشتا زمان ستاسو مینس کی دا جگڑو لا حجت بیننا و بینکم نشتا بحث ضرورت زمانگا ستاسو پمینس کی اللہ یجمع بیننا اللہ بارا غنڈوی منگا پخپلو مینزو کے اللہ فرمائی زبتا سورا غنڈاو ما اور ٹول بارا جمع کمبیا با پتا ولگی نن خناس تی پیو دفتر کی باہر نا چپڑا سیان دی پزان و درولی دی زان تا چوک خان ہوئی چوک نواب ہوئی چوک صدر ہوئی چوک وزیر اعظم ہوئی. اللہ فرمائی اللہ یجمع بیننا اللہ برا گنڈوی منگا پخپلو کے ویلیہ المصیر او خاص حقتا ورگرزے دل دی خاص اغلب ورزو آغا بیا زمانگا استاسو علاج کئی آغا بیا زمانگا استاسو مینس کی فیصلی کئی بس. وما تفرقو او ندی ڈلی ڈلی شوی دا خلق الا من بعد ما مگر رستو دا حقنا جاءهم العلم چراغ دویتا علم دا قرآن ولی ڈلیشول بغیم بینهم دا وجد تیرے کولونا پخپلو مینزو کی یو وی چیز دی مشر شما او سدی و گٹما او سدی دا سے لوی سڑے شما رجی پلانے دو سے دے. اللہ فرمائی ولولا کلمتن کچر نوے فیصلہ سبقت چی تیرا شوی دا میں رب کا استاد رب دا طرفنا الى اجل مسمن تروینی ٹیٹا کلی شوی پورے کدا مخکنا ما فیصلہ نوے کڑی لقضی بینہم نو فیصلہ بشوی و پمیند دوی کی وَإِنَّ الَّذِينَ وَيَقِينًا حَقَ کسان اورثوا الکتاب چے وارثان شولد کتاب من بعدہم دوی نرستو لفی شک نہوی پا شک دی من حدد قرآن پبارکی مریب حیران ان کی شک فلذالک فدعو پس اندی دین تا بلل کوا واستقم او کلک وسیگا کما امرت لقدر تا حکم شوے دے ولا تتبع اهواءهم او تابعداری مکوا د خواہشاتو د دوی وقلو اعلانو کا منتو ما ایمان روڑے دے بے ما پہر حقت انزل اللہ چھ اللہ نازل کری دی من کتاب کم کتاب چھلے و امرتو مالا حکم شوے دے لے عادل بینکم چیز دے فعادل فیصلے حکم ستاسو پمینس کی اللہ ربنا اللہ رب زمانگا ہم دے وربکم رب ستاسو ہم دے نو لنا اعمالنا زمانگ دا پارا زمانگ عملو ندی ولکم اعمالکم ستاسو دا پارا ستاسو عملو ندی لا حجت بیننا و بینکم
نشتا ضرورت د بحث زمنګ او تاسو په منځ کې الله یجمع بیننا الله برغونډوي منګه په خپلو کې و الیه المصیر او خاص حق ته ورګرځېدل دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب زمونږ ټولو ګناهونه معاف حاجات شرعیه زمونږ پوره یا الله چې کوم ځای پورې आवाज دي چا ورته غوږ نیولی دی دنیا او آخرت یې ښایسته کړه یا الله د مسلمانانو مشکلات حل کړه یا الله دا خلق په قرآن باندې راغونډ کړه یا الله قرآنی ایمان او غیرتمند کې پیدا کړه یا الله د ټول مسلم آبادی چې څومره په دنیا کې دا صحیح مسلمانان جوړ کړه یا الله قرآن دې خلقو ته وښایه تمام فرقې ختمې کړه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة